ویر چې د قیامت نه کوو نو څه به کوو او موږ چې بغاوت نه کوو نو څه به کوو او تا خو موږ په وینو لمبولي یو ستا نه چې نفرت نه کوو نو څه به کوو. ملګرو سلامونه یې واخلئ. ماجد مومند یې به نن بیا د خپل ورور سره عبدالنبي سره ولاړ یم چې کوم په غزل مین دی، په شعر مین دی، په ټپه مین دی او ماشاءالله الله تعالی ولې ښکلی اواز ورکړی دی. نو د ده نه به یو غزل اورو په خپل اواز کې، په ترنم کې. نو عبدالنبي څنګه ژوند مو ښه تېرېږي؟ نو کتونکو ته غزل ډالۍ که په تمه دې ستا. ګناه کومه چې دوزخه ته پسې ورسمه، هغه کافران خو جنت ته فرښتې نه پرېږدي، فچه په خوله یې ژوندون تېر کړو خو څه خوند یې وکړو، څه تماشه ده چې مې کټ د جنازې نه پرېږدي. ویلي پوهه یم د اور په منځ کې شپې دې وکړې، بس کوو د شکن ډېرې شوګیرې دې وکړې، د خپلې مینې د نشې نه یې محرومه کړمه، ویلې ستا دې قسم وي که نشې دې وکړې، چې په جونګړه کې مې ډډه شوه پټه کوده شوه، بیا چې راویښه شوه ویلې سمڅې دې وکړې، او د خپلې مینې د اجازه یارېده په خپله، ویلې ما خو به تبا کې که خیرې دې وکړې، د کور رقیبه د خدای سره دې ښکر وخو، څنګه زموږ د نصیبونو فیصلې دې وکړې، تا پکې هم چېرته څه وبایلل که روغ زړه راغلي، څنګه زما د ارمانونو جنازې دې وکړې. ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه. محمد عبدالنبي ماشاءالله ډېر ښکلې غزلې وې، ډېر په ښکلي اواز کې، ډېر ښکلی طرز. ماشاءالله زه دله ډاډ در کوم انشاءالله زه به تا سره یم او دغه رنګ به موږ د خپلې پښتو ژبې خدمت کوو. تل خوشحاله آباد او بریالي راته اوسې. زه د نه په دې شعر باندې اجازت غواړم چې ما د ورندار د بنګلو شور وجلی، جایداد دې ورک شي ما پرور وجلی، او ځان ته پښتون وایم شرم راځي چې د ټوپک اور مې په خور وجلی. عبدالنبي څه به ویل غواړې؟ څه نشو ویلی انشاءالله، ولې نه دغسې به راځو دغسې. مننه شکریه. او دغه رنګ به د پښتو بلکل راتلی شي موږ ته موست ویلکم وایو. الله پاک مو تل خوشحاله آباد او بریالي راته ساته. ملګرو دا کلام ډېر نه ډېر شعر کوي. تل خوشحاله آباد اوسئ.